هسې نه زوی مې راته ووایي څیزونه اخلم. هسې نه زوی مې راته ووایي څیزونه اخلم. واه زه په بازار کې ځکه تیز تیز قدمونه اخلم. واه ډېر ښه. هسې نه زوی مې راته ووایي څیزونه اخلم. زه په بازار کې ځکه تیز تیز قدمونه اخلم. ځکه زه تا پورې در رسم او ته نه رارسې. ځکه زه تا پورې در رسم او ته نه رارسې. ته قدمونه اخلې یاره زه ګامونه اخلم. غزل دی چې ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله. ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله. عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله. واه ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله. عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله. په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو. په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو. د مؤذبه خلکو ښار ته مې وینا وکړله. واه ډېر ښه. انسانیت ته مې ورپېښې مسلې بیان کړې. بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله. واه درمان صاحب انسانیت ته مې ورپېښې مسلې بیان کړې. بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله. په زړه زنګ شوي خلک امن ته قایل نه شو. هر څوک ما خپله خبره بارها وکړله. زما د سترګو ښکليه ښکليه خوبه د اشنا سترګو تختوليه خوبه او زما خوره سنګل خالی پرته ده او خاطر له راشه زنګېدليه خوبه. سلامونه احترامات ملګریو. سمر افریدی یم. امید دی چې روغ جوړ به وئ او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. پروګرام د انګازي ټي وي ادبي سیري او په ادبي سیري کې راسره د صوابې د سیمې محترم جاوید شاه درمان صاحب ناستی کوي. د سره به څو خبرې هم کوو او دنه به څو شعرونه هم ضرور ستاسو دپاره ریکارډینګ کوو اورو به ترېنه. نو د ټولو نه مخکې خو درمان صاحب تا ته په خپل پروګرام ادبي سیري کې په خیر علي او ستړي مشي وایم. مننه. په خیر علي تاسو ته هم ستړي مشي وایو چې موږ له موقع راکړه دغه کتونکو ته د څه ویلو او د ادبي سحرې ټولو کتونکو ته زما له خوا نه سلامونه. درمان صاحب خپله پېژنګالو راسره وکړه. جاوید شاه یم. درمان مې تخلص دی. جی د صوابۍ د انبار کلي سره تعلق ساتم. تعلیم خو 12 کې ما نیمګړی پرېښی و خاجي او کار روزګار چې کوم دی نو مطلب کله بونیر کې کله صوابۍ کې. خاجي دا شاعري طرف ته څنګه تاسو راغلو؟ دې طرف ته هم څنګه؟ ډېر اړومینه ادب ذوق کوم. ډېر مطلب کتاب لوست په مې ډېر زیات کوو. دغه پروین شاکر مې ډېره لوستې وه. د هغې شعر سره مې دومره مینه وه چې بیا مې خپله شعر لیکل شروع کړل. تاسو اردو کې هم شاعري کوئ او پښتو کې هم شاعري کوئ او ډېر شاعرانو کتل چې په پښتو کې هم شاعري نشي کولی. دا کمال ورکې اضافي دی. دا څه وجه؟ نو کیدای شي دا زما دغه مطالعې اثر وي. په اردو کې خو لکه زه زیات تر ټایم چې کوم دی نو پښتو غزل ورکوم. دغه څه ټول مشران چې دي دغه کتابونه چې دي یا زموږ د صوابۍ کومې ټولنې چې دي دغه ټولو خلکو لاس دی زما. ستاسو د شاعري کوم کتاب چې تاسو چاپ وي یا ناچاپ درد تصویر کې نه راځي. د مخکې ورځو کې چاپ شوی دی. اوس ختم دی. 2 ایډیشن ولا چاپ کوو انشاءالله. ماشاءالله. او تر دې دمه ستاسو لکه په کوم صنف باندې زیات لیکلی؟ زه غزل لیکم زیات تره. زما خوښ صنف چې کوم دی نو غزل دی. د شاعر دپاره د اصلاح ضروری ده که نه؟ ډېره ضروري ده. زه وایم چې شاعر د خپل لیکلو غزلو نظم یا هر څه چې کوم دي بغیر د اصلاح نه زه وایم چې خلکو ته دې نه وړاندې کوي. د ښه غزل خصوصیات څه کیدی شي؟ ښه غزل زه خو وایم چې مطلب کوم الهامي شی چې وي نو هغه زما په نیز باندې بهتره دی. وروستو چې پکې ګوتې ووهلی شي نو مطلب هغه زړه کې لارې نه جوړوي. بیا که تاسو چېرې شاعر نه وای نو څه به وای؟ هېڅ به نه وم. بیا مزه البته هېڅ به نه وم. زه هېڅ به نه وم. کیدای شي ډاکټر وای، انجینیر وای، پایلټ وای، نور زه که شاعر نه وم بیا به هېڅ نه وم. د ترقي پسند کوم خلک دي او د دوی ادب څه دی؟ دا خو د سړي د ذهن پورې خبره ده. یو سړی کم ماحول کې ژوند کوي څنګه یې کوي خلکو سره د هغوی برتاو څنګه دی نو منحصره په دغې باندې ده. مطلب د حالاتو سره طریقه پسند. ټیک. په غزل کې جدت خوښوئ او که روایات خوښوئ؟ زه روایتو نه برخلاف یم. زما روایت نه دي خوښ. مطلب ما خپل کتاب هم چاپ کړی دی. زه د دغه سریزو خلاف یم. خلکو ته یو روایت جوړ کړی دا څیزونه ختمول غواړي. مطلب کتاب دی تاسو چاپ کوئ ستاسو کتاب ستاسو شعر دپاره خلک اخلي نو په کار دی چې هغوی ته صرف شعر ورسي نه کې د نورو خلکو دا خبرې
نو زه د دغې څیزونو خلاف یم، جدت پکار دی. تاسو په لږ وخت کې ډېر ښه مقام حاصل کړلو، څه محسوسوئ؟ دا ستاسو د خولې خبره ده، ما ته اوس هم پته نه لګي چې زه مشهور یم. نه ولې نه؟ نو بس دا خو د دې خلکو مینه ده، ستاسو مینه ده چې راکړې ده. موږ خپل کوشش ته چې جاري ساتلی دی. بس مننه، شکریہ درمان صاحب. صبر راته اوروئ، صبر راته ډالۍ کوئ. غزلې به درته وایم. بالکل ارشاد تاسو ته غوږ یو پوه شولې او مینهوال هم ټول په انتظار دي. دغه څو شعرونه دي چې هسې نه زوی مې راته ووایي څیزونه اخلم. هسې نه زوی مې راته ووایي څیزونه اخلم. واه، زه په بازار کې ځکه تیز قدمونه اخلم. واه ډېر ښه. هسې نه زوی مې راته ووایي څیزونه اخلم، زه په بازار کې ځکه تیز قدمونه اخلم. ځکه زه تا پورې در رسم او ته نه رارسې. ځکه زه تا پورې در رسم او ته نه رارسې، ته قدمونه اخلې یاره، زه ګامونه اخلم. واه درمان صاحب ډېر ښه دی. عشق بیخي کړمه خراب په سپینه ږیره. واه عشق بیخي کړمه خراب په سپینه ږیره، رانه پاتې شو محراب په سپینه ږیره. ډېر ښه دی. د وایز او د زاید د لاس آزاد وي، ما اغستی د رباب په سپینه ږیره. واه درمان صاحب ډېر ښه. د وایز او د زاید د لاس آزاد وي، ما اغستی د رباب په سپینه ږیره. د ریا تسبیح مې جیب کې اوس پرتې وي، ګرځوم لاس کې ګلاب په سپینه ږیره. واه درمان صاحب بیا د ریا تسبیح مې جیب کې اوس پرتې وي، ګرځوم لاس کې ګلاب په سپینه ږیره. په تیر عمر مې یو ښکلي له زړه ورکړو، په تیر عمر مې یو ښکلي له زړه ورکړو، لګوم اوس خضاب په سپینه ږیره. تیر عمر مې یو ښکلي له زړه ورکړه، لګوم اوس خضاب په سپینه ږیره. جدایي مې لحاظ ونه کړو د عمر، زی د اوښکو مې سیلاب په سپینه ږیره. واه ډېر ښه. جدایي مې لحاظ ونه کړو د عمر، زی د اوښکو مې سیلاب په سپینه ږیره. او نه د دې متبادل راله پکار دی، نه زه نس کومه شراب په سپینه ږیره. ډېر ښه ډېر ښه. بعضې خلک په ځوانۍ کې بوډاګان شي، په ما راغله شباب په سپینه ږیره. واه ډېر ښه. او شپه راته ورځ شي او د ورځې نه مې شپه جوړېږي. شپه راته ورځ شي او د ورځې نه مې شپه جوړېږي، زما د کور په دیوالونو ستا صحرا جوړېږي. واه خدای شته دی کو خوشحالي مې وي د نوک برابر، او غم مې دومره چې زما په شانتې دوه جوړېږي. ډېر. خدای شته دی کو خوشحالي مې وي د نوک برابر، او غم مې دومره چې زما په شانتې دوه جوړېږي. خلک د محل سوري ته نه پرېږدي اوس، هغه مزدور چې د خولو نه یې شیشه جوړېږي. واه ښار کې خلک د محل سوري ته نه پرېږدي اوس، هغه مزدور چې د خولو نه یې شیشه جوړېږي. میندو ته وایي چې بچي په درزنونو راوړي، زمونږ سرونو نه یې دې وطن وسله جوړېږي. ډېر ښه. میندو ته وایي چې بچي په درزنونو راوړي، زمونږ سرونو نه یې دې وطن وسله جوړېږي. درمانه چرته مشران چې د کامونو خرڅ وي، درمانه چرته مشران چې د کامونو خرڅ وي، درمانه هلته لوپټونه باډي به جوړېږي. واه چې ډېر ښه ډېر ښه. غزل دی چې ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله. ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله. عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله. واه ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله. عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله. په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو، په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو. د مهذبه خلکو ښار ته مې وینا وکړله. واه ډېر ښه. انسانیت ته مې ورپېښې مسلې بیان کړې، بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله. واه درمان صاحب. انسانیت ته مې ورپېښې مسلې بیان کړې، بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله. په زړه زنګ شوي خلک امن ته قایل نه شو، هر څوک ما خپله خبره بارها وکړله. په زړه زنګ شوي خلک امن ته قایل نه شو، هر څوک ما خپله خبره بارها وکړله. بیا داسې وشو چې زما سیرې ګریوان ښکاره شو، بیا داسې وشو چې څادر رانه هوا وکړله. بیا داسې وشو چې زما سیرې ګریوان ښکاره شو، او بیا داسې وشو چې څادر رانه هوا وکړله. حق خو یو چې زیارت زما د سر کړی وی، حق خو یو چې زیارت زما د سر کړی وی، خو ځینو کاڼو مې د سترګو نه حیا وکړله. واه حد دی جي ډېر ښه. هغه چې رور پکې د رور د سر سودا کوله، هغه چې رور پکې د رور د سر سودا کوله، درمانه موږ هغه دور کې وفا وکړله. او د اردو غزل راته ظلم پر چپ رہوں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں ایک شخص کو خدا نہیں ہونے دوں گا. ظلم پر چپ رہوں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں ایک شخص کو خدا نہیں ہونے دوں گا. اپنے کاندھوں پہ گھر کا بوجھ اٹھا لوں گا میں اپنے باپ کو بوڑھا نہیں ہونے دوں گا. میں بیاہ کر کے بھی رہوں گا اپنے ماں کے ساتھ، میں دعاؤں کو بد دعا نہیں ہونے دوں گا.
حد ہے جی ډیر मैं बयां करके भी रहूँगा अपने माँ के साथ, मैं दुआओं को बद्दुआ नहीं होने दूंगा. ऐसा मुमकिन है कि मैं खुद को बेच दूं लेकिन तेरे कंगन का मैं सौदा नहीं होने दूंगा. ऐसा मुमकिन है कि मैं खुद को बेच दूं लेकिन तेरे कंगन का मैं सौदा नहीं होने दूंगा. मैं अपने बेटे को परदेश नहीं भेजूंगा. मैं अपने बेटे को परदेश नहीं भेजूंगा. मैं उसको उम्र को आधा नहीं होने दूंगा. और मेरे होते तुम्हारे नाम का चर्चा होगा. मैं मोहब्बत को यूँ रस्वा नहीं होने दूंगा. حد ہے ډیر और मैं ज़माने के खुदाओं से लड़ के आया हूँ. तेरे आगे भी मैं सजदा नहीं होने दूंगा. ډیر ښه मैं अपने घर का अकेला हूँ कमाने वाला. मैं मोहब्बत का इब्तिदा नहीं होने दूंगा. ډیر ښه درمان صاحب حد یې وکړو. درمان صاحب څه میسیج ورکول غواړي په اخیری کې څه پیغام ورکول غواړي د دې وخت پښتنو ته او د دې وخت نوي کول شاعرانو زلمو شاعرانو ته؟ دغه پیغام دی چې مطلب خپل کارونه سر ته ورسوئ، پردو کارونو کې کار مه ساتئ، مطلب سوچه پښتانه شئ، په شعور باندې. ډېر ښه، ډېر ښکلی پیغام. وخت راکولو یو جهان مننه. خدای دې آباد او خوشحاله لره. مننه، ستاسو هم مننه. ملګریو دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د محترم جاوید شاه درمان صاحب په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و. زړه خو مې نه غواړي چې مرکه ورسره دومره لنډه راغونډه کړو، خو بهرحال کارونه وي د هر سړي، ژوند دی، ژوند ډېر لنډ تنګ دی او ډېر په منډه دی. څه ملګري مېلمانه دي ورسره، نو الله پاک دې دی خوشحال لري، الله دې کامیاب او کامران او بریالی لري چې موږ له راغلو، موږ سره ناستی وکړو، دا مرکه کې موږ سره مینه او محبت شریک کړلو. ماله او ګران جاوید شاه درمان له په دې دعا سره ورکړئ رخصت، چېرته هم چې اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.